د محمد اشرف غني تازه او نوې وینا راغلې ده. دا چې محمد اشرف غني څه ویلي دي، موږ یې پوره جزئیات تاسو سره په ویډیو کې شریکوو او تاسو هم په آخر کې خپل نظر هم را سره شریک کړئ. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په مکړې د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. محمد اشرف غني لیکلي، له روان حالت څخه د وطن ژغورلو په موخه د واضح اهدافو لپاره سمدستي د ملي خبرو اترو پیلول اړین بللی دي. د نوموړي په وینا دغه بحث به مشخص کړي چې موږ څه ډول بیرته له نړۍ سره وصل کیږو، له نږدې او لرې هیوادونو سره خپلې اړیکې څنګه تنظیم او تحکیم کړو. که زموږ انتخاب راتلونکی وي، باید د یوې لازمې اجماع لپاره چې په هغه کې د اکثریت نه د ټول ګډون مهم دی، او دغه چاره باید په داخل او بهر کې د هر اړخیزو بحثونو له لارې مهیا شي. زموږ بقا د یو بل په منلو، د پایداره سولې تامین، تحول او تداوم کې ده. نوموړي لیکلي، که د یو بل منلو لاره انتخابوو، باید په ورته مهال مشخصه کړو چې زموږ تمرکز پر راتلونکي دی، او که په تیرو پیښو او واقعاتو. د تیر او راتلونکي د څرنګوالي ترمنځ باید تعامدل څنګه وي. دغه بحث باید سمدستي پیل شي ترڅو مخکې ولاړ شو، یا به ځای پر ځای درېږو او په تیر کې به بند پاتې کیږو. دا وه د محمد اشرف غني تازه او نوې وینا. که تاسې هم د دې ویډیو په اړه کوم نظر لرئ، موږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.